السلام عليكم. قدرمند سیاسنګ ته راغلی یو داسې کورنۍ خدمت ته راغلی ځینې نشته. السلام علیکم. په ډا کې پراته سو دشته کې پراته سو د علایله دا هیڅ هم نه لرم او دغه 5 لورګانې مې ده یو زوی مې دی او زما ډېره ناچاري ده زما ډېره مجبوري ده د یو کپله ډوډۍ فارمان زما ماشومان زه چې خدای یو کپله ډوډۍ ما خوړلې وه 3 وخته ما به 3 وخته ماشومان جاړ شي موړه ډوډۍ دغه لورګانې مې سړک ته ځي هلته مزدوري کوي څوک 10 ورکوي ډریور څوک 20 ورکوي په هغې باندې وریجې راوړو اور کې وخوټم لورګانې مې زه پلاستیکونه ټولوي لاسو پسې مې نغلي چې اور ورپسې بالومه دومره لرګي زه نه لرم چې زه د غریب پسې کړمه او وریجې ورته وخوټم او مخکې ورته کېدم ویې خورې زما په زړه باندې ډېر ارمانونه دي باران راننوځي کوټې مې د اوبو نه ډکې ژمی راغو دومره بړستنې مې نشته چې زه ماشومان پکې دننه کړمه یو بل کې ننوځو مېلمه راسره ښه نه کېږي خپله مې نه کېږي نو مېلمه به راسره څه وشي خو د ډوډۍ په ارمان ماشومان ډېر دي چې کله مې غوړي نه کله مې وړه نه خاوند زندګي مې تباه و برباد ده دا یو خدای یو زوی مې په زړه ارمان دا مې په زړه ارمان دی او چې دغه زوی زما زلمی وی نو ما به ولې زما ډېره ناچاري ده دا ولې ژاړي؟ دا بس دغسې ژاړي دا ډوډۍ غواړي رانه ښه خوراک رانه غواړي بس څه به وکړم چې نه وي راسره زه به څه کړم ټول ماشومان ماته ژاړي او دا نه ژاړي دا نور ماشومان مې راته ژاړي مور یې چې وخت د ډوډۍ شي راته ژاړي زه څه به وکړم رواني تکلیف باندې اخته یم او 2 کاله مې خوړلي دي یو وخت مې پرېښې مې وي مشکل مې و بېرته مې چې مشکل حل شو بیا مې شروع کړي دي رواني تکلیف ګولۍ مې اعصابو بیا شروع کړي چې وایي نه خورم روغه لیوانۍ ماشومانو آواز هم راباندې بد لګېږي او نشم برداشت کولی خبره بچا کور کې صحیح څنګه دی ژوند د سړک چې وویسي نور راشو دا خاوره راچلو سړک کې اچو نور دغه څوک 10 واچوي څوک 20 واچوي هغه راوړو مور مې مونږ ورته ډوډۍ مورې خلکو کره 3 وخته ماړۍ پخېږي ما مونږ ته کړه مور مې وایي راشي وریجې راوړي هغه راته خوټوي مونږ یې خورو بیا هم د لرګي درک نشته دی مشکل همدا دی چې مونږ ډوډۍ هم کور کې نه وي خویندې مې جاړي مور ته مې وویل چې مونږ ته ډوډۍ پیدا کړه دا خویندې مې ځي سړک کې کار کوي او هغې کې خاورې اچوي ډاډیوارانو ته 20 او 10 واچوي هغه چې کور ته راوړي مور ته مې وویل مونږ ته ډوډۍ چې مونږ ورته ووایو خورې ډوډۍ خو نشته ده چې کله لاړ شو دوکان نه وریجې راوړي چې وریجې راوړي هغه ورته وخوټو نور چې دی دوی ته مخې ته کېږي د وریجې وخوري د ډوډۍ د بوی پسې وړاندې چې مونږ کره ډوډۍ پیدا شي په نه داسې وخت خود راځي چې مونږ وږي پاتې یو او دا ورور مې راته داسې جاړي یو خدای یو ورور مې دی نازولی دا مونږ ته جاړي مونږ به په زړه باندې تېرېږي داسې ورته خفه یو چې دا یو ورور مې دی دې ته مونږ ډوډۍ نشو پیدا کولی همدغه وړوکی همدا ورور هم دی بېخي هم بل ورور لرو نه مشر شته دی همدا زه مشره لور یم دا نور مې خویندې دي کشری ورور مې همدا دی قدرمندو ځئ بچیانو زه د سودا درکوم قدرمندو سیاسنګ ته راغلی یم دغه د یو فامیل ته موږ دغه سودا برابرو چې یو حاجي صاحب لخوا ترسره کېږي چې د 2050 روپو سودا ده 2 بوتل تیل ورکوو 2 بورې اوړه وریجې مالګه من بوریا ده لوبیا ده او چای ده دغه مرسته حاجي صاحب کړی ده دعاګانې ورته وکړئ الله دې حاجي ته حق دې نور هم ورکړي د حاجي دې الله عمر زیات کړي کوم ارمانونه یې په زړه یې الله دې حاصله کړي هغه دنیا دې هم ښایسته شي دا دنیا دې هم ښایسته شي د بلا او د آفتو نه وساتل شي قدرمندو دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږي قربان دې شم صاحبه